ملګرو تاسو باید تنګ نظره او د وسیع نظره دا ټکي اورېدلي وي. په انګریزي کې تنګ نظره ته نیرو مایندډ ویلی شي او وسیع نظره ته براډ مایندډ ویلی شي. دا دواړه الفاظ د یو بل متضاد الفاظ دي، اپوزیټ ورډز دي. څنګه چې الفاظ د یو بل متضاد دي داسې یې د تنګ نظره سړي او د وسیع نظره سړي ژوند هم د یو بل نه په 180 زاویه باندې بدلي. دې ویډیو کې د دې جاج اخلو چې تنګ نظري څه ته ویلی شي او د دغې تنګ نظرۍ نه موږ ته څه نقصانونه کېږي. تنګ نظري څه ته ویلی شي؟ نو یو چینده خو چې د کوی نه بار راوتی و بار دنیا یې لیدلې وه، چې کله کوی ته واپس لاړو نو د ده هغه ملګری چې کوم و چې چا بار دنیا نه و لیدلې، د دې هغه ته وایي چې د دې کوی نه بار خو هم ډېره لویه دنیا ده. نو هغه ملګری چې د کوی نه بار نه ووتی نو هغه په کوی کې وایي داسې ګول چکر ولګو او ده ته یې وایي چې کوم د نوره دنیا خو هم دا ټوله دنیا ده که نه. نو دغه شان د تنګ نظر خلک چې کوم وي دوی لکه د کوی چندخان وي او د دوی کوی چې کوم دی دا د دوی د محدوده ذهنیت وي، کلوزډ مایند سیټ خاوندان وي دا، او د دوی چې کوم ایگزیسټینګ آیډیاز وي، کوم تاټس وي، یعنې خیالونه فکرونه وي، کوم عقیدې او نظریات وي، د هغې نه پرې د هغې نه هټ کر دوی سوچ نشي کولی. او چې کوم د دوی موجوده نظریات او د عقیدو نه اخوا دېخوا کومه خبره وي نو دوی د هغې نه انکار کوي. د ټولو نه اول که ستاسو نه چېرته چا دا تپوس وکړو چې د تنګ نظري ته څه نه پیدا کېږي د دې ریزن څه دی، نو د تنګ نظرۍ روټ کاز چې دی نو هغه جهالت دی، چې کوم جاهله انسان یې نه به تنګ نظرۍ. اوس که تاسو وایئ چې نه فلانی خو یو کس دی او هغه سبق ویلی دی او د سبق سره چې کوم دی نو هغه تنګ نظره دی، نو دی خو جاهله نه دی، همدغه جاهله دی، خو تعلیم یافته جاهله دی، او تعلیم یافته جاهل د عام جاهل نه زیات خطرناک وي. د تنګ نظرۍ لومړی او د ټولو نه غټ نقصان چې کوم دی نو دا دی چې د دې نه انتها پسندي پیدا کېږي. دا چې کوم انتها پسنده خلک موږ ته ښکاري دوی ځکه انتها پسنده دي چې دوی په اصل کې تنګ نظره دي، او دوی ولې تنګ نظره دي؟ دوی ځکه تنګ نظره دي چې دوی جاهلان دي. دغې تنګ نظره خلکو د خپل ذهن چې کوم دی نو دا په دوو خانو کې تقسیم کړی. یو طرف ته چې د دوی د خیال مطابق په دنیا کې څوم ښه دي یا کوم خلک ښه دي نه یې پکې ځای کړی، او بل طرف ته چې د دوی د خیال مطابق کوم خلک بد دي او کوم څیزونه بد دي نه هغه یې پکې ځای کړي. خو خبره صرف دې ځای کې نه ختمېږي چې نه دوه خانې یې جوړې کړي دي په هغې کې خلک ځای کړی دی یا څیزونه یې پکې ځای کړي دي، نه بلکې په هغې کې بیا هم انتها ته رسېدلی دی. اوس د دې نه پس موږ د خپلې ټولنې ته وګورو نو پښتنو کې هم انتها پسندي ډېره ده. د پښتنو وایي نه دوستي څه سره سمه ده او نه دښمني څه سره سمه ده، او دا انتها پسندي د دوی په خټه کې داسې اغږلې شوې ده چې یا به چې کوم دی نه دی یو کس یو د هغه لپاره به دی سر ورکوي، یا هم هغه کس وي او هغه د هغه نوم اورېدو ته به هم دی تیار نه وي. د دغې وجې نه پښتانه چې کوم دي دوی متوازن یعنې بیلنس لایف نشي تېرولی. لکه ګورئ تاسو به داسې هلکان لیدلي وي یا به جیم ته شروع شي داسې به جیم کوي چې لکه د لیوانو په شان، او چې په عام کوم جیم کې اکسرسایز دی د هغې په 2 او په 3 عمره باندې به ځان کړی، یا چې بیا میاشت او 2 میاشتې تېرېږي بس پکې، یا به لکه د لیوانو په شان معتیارۍ شروع کړي ځان پسې به کمره بند کړي او هر څه به پرېږدي، یا به چې کوم دی لږ وخت پاسه بیا کتاب ته هم نه ګوري، یا به ټوله ورځ موبایل او لیپټاپ ته ناست وي په سوشل میډیا او سوشل میډیا کې بړم وي، یا به ټول سوشل میډیا اکاونټس ډیلیټ کړي. نو دا ډیلیټ کول یو عمل نه دی که نه، دا اوسري دا ټول هغه انتها پسندي ده. ولې ده؟ ځکه چې تنګ نظري ده. د تنګ نظرۍ دویم غټ نقصان دا دی چې په دغې کس باندې د زده کړې دروازه بدله شي، دې نوي علم ته نوي زده کړې ته اړو تیار نه وي. نو چې څوک زده کړې ته نه وي تیار نه آیا هغه ترقي کولی شي؟ درېیم غټ نقصان یې شخصیت پرستي ده. دغه کسان چې کوم وي چې اوس موږ خبره وکړه که نه چې ذهن په 2 خانو کې تقسیم کړی او د دوی د ذهن مطابق چې کوم خلک ښه نه دی په ښه خانه کې ځای کړی، بیا یې ښه خانه کې صرف نه ځای کړی بلکې هغه بیا د هغې لیول ته رسولی چې د هغې لیول جوګنۍ. نو چې کوم سړي نه دی دومره متاثره شوی چې په هغې کې حد کراس کړی انتها ته رسېدلی دی د دغه شخصیت محبت کې ګرفتار شي، دغه د شخصیت پرستی وایي. او دغه شخصیت پرستی چې کوم دا د دغه سړي په اصل کې غلامي ده. دا دغه خلک ناپوه یي د ناپوهتیا د وجې نه دوی ته پته نه لګي، حالانکې دا د دوی مایند چې کوم دی پوره هایجیک شوی او هغه سړي هایجیک کړی. اوس که هغه سړی بد هم وایي نه عادت بد نه ښکاري، الټه که یو کس ورته دا ووایي چې یاره دغه کس چې کوم دی نه دی بد دی یا په بده لار روان دی یا غلطو باندې دی نو دی هغه سره جګړه کوي. تنګ نظره خلک د تبدیلۍ او د چینج دښمنان وي، که دغه تبدیلي مثبت ولې نه وي خو په ده باندې ښه نه لګي. حالانکې دنیا تیزۍ سره بدلیدونکې ده، دغې تیزۍ سره بدلیدونکې دنیا سره که موږ په 30 قدم باندې منډه ووهله نو خو ډېره ښه ده، او که ونه ووهله نو وروستو به پاتې شو. د دې خپل مایند سیټ د وجې نه چې ده ته صرف خپل چې کوم دی چې د ده کوم خیالات او نظریات یا ورته ښه ښکاري نور ورته ټول غلط ښکاري، د دې د وجې نه د ده خپلو کور کې دننه د ده خپلو ملګرو سره غلط فهمۍ بیا راځي او د هغې د وجې نه جګړې جوړېږي. نو چې کله د چا داسې خوی شي چې صرف خپل ځان ته ټیک وایي نورو ته غلط وایي، نو آیا هغې کې به بیا څوک ژوند تېر کړي؟ نو په دې وجه باندې ډېر سماجي تنهایۍ ښکار شي، یو آیسولیټډ لایف شي د ده چې بیا خلک ورسره په لاره باندې تلل او ډوډۍ خوړلو ته هم نه وي تیار. هر انسان ته خدای پاک د کامیابۍ لپاره په خپل ژوند کې بیا مواقع ورکوي. اوس دا تنګ نظره خلک چې کوم په دې کې ډېره غټه خطره دا موجود وي چې دی د خپلې تنګ نظرۍ د وجې نه د انابرستۍ د وجې نه د ناپوهۍ د وجې نه د دغه مواقع چې ول خدای پاک کوم ورکړي دا هغه یوټیلایز نه کړي، د هغې نه فایده اوچتې نه کړي، او بیا چې کله په ده باندې وخت تېر شي نو ډېر وخت پس بیا ده ته د خپلې غلطو احساس وشي خو بیا وخت لګي. دا خطره چې دی د موقعو نه فایده اوچته نه کړي دا خو خطره ده، خو دې سره بالکل تړلې یو بله خطره ده او هغه دا ده چې دی په خپله د خلکو لپاره موقع جوړه شي. هغه هوښیاره خلک چې د ده په چاپېرچل کې وي
او هغه ته د دې جهالت او د تنګ نظرۍ د دې پته ولګي دا خو د ویک پوینټ دي هغه بیا د دې ویک پوینټ نه فائدہ وچتای او د استعمالي د سره لپاره د خپل فائدې لپاره نو مطلب دا دی چې د خو په خپل هغه ناکامۍ په لار باندې روان وي نو اوس د خلک چې خلک د خپل کامیابی لپاره استعمالي د په سر باندې خلک پکې دي کامیابی درسي خو په باندې سرګي پټي امید دی چې د ویډیو نه به تاسو زده کړه کړې یم د داسې ویډیوز کتلو لپاره زموږ چینل ته راځئ یوټیوب باندې فیسبوک باندې او ټیک ټاک باندې د بلې ویډیو کې بلې موضوع سره الله پامان